سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوخته چې ماته لګي بڼه کې پکار دی یو توشک جوړوم. ټول مارغان راغ یو مارغه پکې رانغه هدهد نامه و. چاته چې تاسو مولا چرګک وایي خدای خبر دی مولا چرګک ورته ونی وایي مولیانو و پسر سړای ولاړی. مولا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څه وخت کې راشي نو ما په پوي کوي یا به علالوما او یا به حل وی چې زولب نو چراغ څو وخت کې نو سليمان عليه السلام د سر د وختونه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورکوي. هغه او سليمانا وخته مې د ډېر راخ کمړ دې کړم زه خو د وختونه ونیوم خو تم دا هغه ورځ نه ویریږه لکه چې زنن تا ته پېښم داسې به تم یو ورځ چاته پېښې. سليمان عليه السلام زر مارغه پرې خو معافي دی وغوښته او په ډېر عاجزۍ ورته وی چې ته چرته وي. او د هود مارغه ورته وی چې د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته دغه خار د خبر نه خبر نه ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاه چې دی بلقیس نامه د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 100,000 جنگي فوج او بیا یې سلیمانا داسې بادشاه ده چې ولها عرش عظیم یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناست دی. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه ده نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاه ته زما یو خط یوسه دړه نه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټي رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لیکي چې انه من سلیمان انه من سلیمان په ترجمه پوهیږي یعنی از طرف څه وایګنا انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین انہو من سلیمان او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو د فوج روب وانه چې چرتا روب را باندې وانه چې الله تعالی علیا په ما د خپل بادشاہي او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا واتونی مسلمین راشه ماته او مسلمانه شه او بکې تاسو بادشاہ دا تاسو چې ولا وټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چې تپوزي میتپوزي. بیا صدر بوشا کاغا خلای چې دا هغه ته به وایي چې الله تعالی علی واتونی بدماشه راشه مسلمان شه او به وایي ور بادشاه دې ته چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه دا خط لیکي او د هدهد مارغه په غاړه کې اچي او ورته وایي چې دا